څه ناسا امنیت هم سر وخوړه. کابل کې د روسیې په سفارت خونړۍ چاودنه شوې. د دوه روسانو په ګډون 20 کسان وژل شوي دي. کابل ښار کې سرچینې د روسیې سفارت مخې ته له یوې لوی چاودنې خبر ورکوي. د پیښې شاهدان هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې چاودنه نن دوشنبه د وږي پر 14مه 11 بجې شوې ده. شاهدان تاییدوي چې د پیښې په سیمه کې کابو 20 تنه مړه او ټپیان شوي دي. نن د روسیې ویزې غوښتونکي چې ډیری محصلان دي د دغه هیواد د سفارت قونسلي برخې ته ورغلي وو. د روسیې RT خبري اژانس خبر ورکړی چې په یاده چاودنه کې 2 روسي ډیپلوماټان او 20 افغانان وژل شوي او همدارنګه لسګونه نور پکې ټپیان شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو اسپوتینیک ته تایید کړي چې کابل کې د روسیې سفارت پر قونسلي برخې برید شوی. تر اوسه د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو عیني شاهدان وایي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې 2 روسي ډیپلوماټان د ویزې اخیستونکو د معلوماتو ټولولو لپاره د سفارت دروازې ته وتلي وو. ځایي خلک وایي چاودېدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ښودل شوي وو. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې یاده چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خلک پر طالبانو نیوکه کوي او وایي که چیرې طالبان د محدودو سفارتونو امنیت هم ونشي ساتلی نو دا به هم له افغانستان څخه کډه وکړي. درنو لیدونکو که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.